د نن څخه پوره 3 کاله وړاندې د اسد د میاشتې په 9 نیټه د هیواد سولې او افغانانو دښمنانو د هیواد یو رښتینی اتل زړور او مهربانه مشر حشمت خان خلیل کرزی په یو نازمانمردانه برید کې په شهادت ورساوه او افغانان یې د غم په ټغر کښېنول. د جولای 9 د هیواد په تاریخ کې هغه ورځ ده چې پښتنو او افغانانو پکښې خپل یو تکړه او زړور مشر له لاسه ورکړ. دا مشر افسانوي اتل حشمت خان خلیل کرزی و. هغه کرزی او هغه مشر چې د ټول افغانستان د خلکو دپاره د آرام او سوکاله ژوند په هکله فکر کاوه او په دې لاره کې ځینې مهم ګامونه پورته کړي وه. هغه د ډېرې لږې مودې لپاره د هیواد سیاسي ډګر ته راووت او سمدلاسه یې په ټول افغانستان کې د خلکو پام ځان ته راواړوه. هغه نه یوازې د لوی کندهار د خلکو زړونه ډېر ژر خپل کړي وه بلکې د ټولو پښتنو او د افغانستان خلکو پام دته اوښتی و چې کیدای سي نوموړی به د یو له هغو کسانو څخه وي چې د نورو سره په یو ځای د یو ځواکمن افغانستان د جوړېدو په لار کې اغېزمن ګامونه به یې پورته کړي وای. مګر نوموړی د پښتنو د نورو زرګونو مشرانو په توګه د یو خطرناکې توطیې قرباني سو. هغه په ډېره لږه موده کې د خلکو په ذهنو کې د افسانوي اتل دریځ ونیوه خو د شهادت د ټول پښتون او افغان ولس څخه د کوچني اختر خوشحالیانې هیرې او د ویر په ټغر یې کښېنول. شهید خان حشمت خان خلیل کرزی د کوچني اختر په 2 نیټه د 2014 کال د جولای په 29 په خپله کلا کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. شهید حشمت خان خلیل کرزی نه یوازې د قومونو د یو مشر په توګه مبارزه کړې وه بلکې ولایتي شورا ته هم بریالی او د خلکو رایې یې ګټلې وې. د هغه په اړخ کې حشمت خان خلیل کرزی د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ټاکنیز ټیم ډېر فعال غړی و او هغه وکولی سول د هیواد په جنوب کې په بشپړ اکثریت رایې د خپل ټاکنیز ټیم په ګټه راجلب کړي او د خپل ټیم بریالیتوب حتمي کړي. ډاکټر صاحب موږ ستاسو څخه چې څه غواړو اولنی شی چې موږ ستاسو څخه غواړو هغه په افغانستان کې صلح ده. صلح په هر لحاظ چې باید راوړل سي افغانستان ته. دوهم چې موږ غواړو په کندهار کې زموږ څخه متاسفانه چې موږ محرومه یو هغه زموږ معارف دی چې موږ غواړو چې زموږ د معارف توجه وشي. کندهار ولس وایي که کندهار جوړ سو د افغانستان زړه جوړ سو نو افغانستان جوړیږي. که مو کندهار آرام کړي صلح مو پکښې راوستله افغانستان جوړیږي. د کندهار ولایت والي مرستیال جاغلالي دستګیري د شهید حشمت خان خلیل کرزي د شهادت د 3 تلین په مناسبت د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د هغه شهادت او نشتون د هیواد لپاره یو ستره ضایعه وبلل. په وینا حشمت خان خلیل کرزی د سولې اتحاد او ورورولۍ یو نمونه وه چې له بده مرغه د دې خاورې د دښمنانو لخوا په شهادت ورسید. د کندهار د والي مرستیال وایي حشمت خان خلیل کرزی د خپلو هیوادوالو په خاص ډول د کندهار د خلکو د هوساینې او پرمختګ لوی ارمان یې درلود چې د خپل دې هدف لپاره یې بالاخره ځان قرباني کړ. په خبره چې هغه به زموږ په زړونو کې پاتې وي او د ده د ارمانو د پوره کولو لپاره به د کندهار ټول ولس په ګډه هلې ځلې کوي. حشمت خان شهید یو ښه تکړه پیاوړی پښتون افغان او د پلار د نیکه سړی و، مشهوره چهره و او ډېر مهربانه سړی و. همیشه د خپل وطن د خپل ولس د خپلو خلکو د خدمت هم اراده ورسره وه. یو ښه پاک نیت او پاکه اراده پیاوړې اراده ورسره موجود وه. د همیشه د قانون حاکمیت غوښتي د ولس د سولې او د ارامۍ د خلکو د سوکالۍ دپاره کار کوي. د حقوقدانانو یو ټولنه درلودله چې د مدافع وکیلانو په صفت یې د خلکو خدمت کوي. همیشه د خلکو سره هغه کسان چې په زموږ خلک کلیوال او اطراف خلک مو ډېر دي چې هغه د حکومت په قوانینو په اصولو یا په خاصه توګه د محکمو سره مالي په قوانینو باندې سره ډېر بلد نه دي
نو دوی به د هغو خلکو سره کومک کوي، د هغو خلکو دسیسې وو، د محکمې وو، د څارنوالۍ وو او د ټولنې د هغو د حقوقو څخه به یې دفاع کوله، د محکمې وو، څارنوالۍ هغو ته به یې مشوره ورکوله، لارښوونه به یې کوله، پخپله به د هغو د تابع مسؤلیت په غاړه اخیسته. دا یو ډېر د خیر نیک اقدام یې درلودی او دغسې د همیشه د خلکو دپاره ښه نیت او کومک درلودی، د خلکو د غریبو بیچاره خلکو سره یې کومک کوي، سرخان یې درلودی او د اوسني ولسمشر ډېر نږدې ملګری و او د هغه په کمپاین په ملګرتیا کې ډېر ځان ستړی کړي او د دې اراده دا شوې وه چې په افغانستان کې سوله راسي، امن راسي او د خلکو دپاره هوسایي راسي او د خلکو د خوښ په دغه وجه باندې د افغانستان د ولسمشر اوسني ولسمشر څخه ملاتړ و حمایت کړی و. نو موږ بیا خدای پاک ته خواست کوو چې دغه خدای دې وبخښي او خدای دې د روح خوشحال کړي. لیکوال او شاعر استاد حیات الله رفیقي وایي د ډېره وخته دښمن هغه کسان په نشه کوي چې خلکو ته په رښتینې توګه خدمت کوي. په وینا چې د هغو کسانو جملې څخه یو هم شهید حشمت خان خلیل کرزی و چې دښمن یې ژوند نه سوای زغملی او په ډېرې بېرحمۍ سره په شهادت ورساوه. ښاغلی رفیقي د خدای بخښلي شهید حشمت خان خلیل کرزي د کورنۍ په اړه هم خپل معلومات راسره شریک کوي او زیاتوي چې دغه کورنۍ د کندهار د مشهورو کورنیو څخه ده چې په خپل غیږ کې یې داسې نومیالي زیږولي چې تر ډېره به تاریخ فخر پکوي. د پلار د دغه کهول دغه خلک چې دی دا یو خاص د رول لري په کندهار کې پخوا څخه هم درلودی. دا د کرزي کورنۍ یا د دلته په کارس کې چې کم وخت د دوی مشرتابه رامنځته شوې ده، په هغه وخت کې د دوی په کورنۍ کې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي چې د هغو جملې څخه یو د پلار هم و، خلیل کرزی زما په یاد دی. د تقریبا تر ما مشر و خو دغه زموږ د وخت سړی و، په هغه وخت کې و په دا کندهار کې دلته مازدیګر به موږ د پښتونستان هوټل په نامه باندې دلته هوټل و، هلته به وتلو، دوی هم راتلل، نو بنډار به مو کوه. خو په هر صورت هغه هم د دغسې موضوعاتو ښکار شو، هغه هم وژل شوی دی. تر هغه راوروسته د ده زوی دغه حشمت خان کرزی په کندهار کې په واقعیت کې د یو دوه فکټوره یا دوه اړخیزه رول د مشرتابه رولوي دلته. یعنې دلته یو اړخ یې دا و چې د روشنفکرانو سره کار کاوه، یو روشنفکري حرکت یې رامنځته کړی و، حتی ځینې ځوانان پر ده راټول وه او د هغو سره د دغه وطن پرستۍ په اړوند باندې زما په یاد چې د یو انجمن جوړ کړی و، یو څو نفره دا ښوونیز ځوانان په هغو کې موجود وو، د هغو سره بیا کار کاوه، د هغه شاوخوا باندې راټول وه. دا چې شهید خان د خپلو خلکو د روحي ښېګڼې او فکري ښکلا لپاره په خپلې کلا کښې بېلابېل وحشي او غیر وحشي حیوانات ساتل، اوس هم په همهغه شکل ټول حیوانان پاتې دي او په ښه توګه یې روزنه او پالنه کیږي. په دې اړه د کلا یو تن کارکوونکي راته داسې وویل: ټول هر شی خپل مازقین لري، هر حیوان که اسان دي که دا نور حیوانان دي، هر حیوان ته خپل سړی ولاړ دی، هغه رقم روزل کیږي، هغه رقم یې حمایه کیږي، هغه رقم خوراکه ده لکه څنګه چې د ده په ژوند کې وه، ټوله پر هغه رقم باندې. دلته یعنې زمری دي، لیوان دي، شترمرغان دي، مرغاوۍ دي، دا ایلی چې موږ تس بولو، او اسانې دي، نور نو داسې مختلف حیوانان دي، غواوې دي، 12 ثانیې چې دا وطن ته دی هغه د ده په ژوند کې ما هم شکرم دی دا شیان ورکول، اوس یې هم ورکوو، ټوله نفر یې ولاړ دي، ورته دوه کسه هر شي ته ولاړ دي. ومو غوښتل د څو تنو کندهاري اوسېدونکو سره د شهید حشمت خلیل کرزي د مرستو او همکاریو په اړه هم معلومات راټول کړو. دغه ځوانان وایي شهید حشمت کرزي په خپل ژوند کښې د ځوانانو د مجلسونو په جوړېدو ډېر لیواله و او همیشه یې ځوانان د ټولنې خدمت ته رابلل.
حشمت خان کرزی د هغه پر شخصیت باندې خبرې کول واقعا زموږ لپاره مناسب نه دی او د هغه دوران کې چې موږ د هغه سره کار کړی دی د کمپاینو په وخت کې د هغه اخلاق د ځوانانو سره د هغه برخورد واقعا ډېر د قدر وړ او ډېر د افسوس ځای دی چې هغه نن زموږ په منځ کې نشته د هغه نشتون واقعا لویه ضایعه د کندهار لپاره د هغه نه یوازې د کندهار بلکې د ټول جنوب غرب د افغانستان په سطحه یوه ضایعه بولو او هغه ډېر قومي مخور قومي سړی و د شخړې حلول یې د خلکو ستونزې ور حلول یې ډېر ښه نازک زړه خدای تعالی ورکړی و چې په مسکینانو غریبانو سره ډېر همدله سړی و د هر څه نه مخکې شهید حشمت خان ته فردوس جنت او کورنیو بازماندګانو ته یې تسلیت غواړم شهید حشمت خان نه یوازې د کندهار بلکې د سیمې په سطح یو منل سوی قومي مشر و چې دایم یې د خلکو غوښتنو د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده دروازه یې د ټولو پر مخ خلاصه وه هر چا چې مراجعه ورته کول د امکان تر حده یې د هغه مشکل اورېدی او هغه مشکلاتو ته یې رسیدګي کول د کندهار دپاره یوه لویه ضایعه ده د کندهار د خلکو دپاره لویه ضایعه ده او هیله لرم چې ځایناست یې داسې یو څوک واوسېږي چې د شهید حشمت خان ارمانونه پوره کړي او د دې سیمې خلکو ته خدمت وکړي شهید حشمت خان لکه څنګه چې د کندهار په تاریخ کې موږ ډېر نور مشران هم درلودل احمدولي خان شهید و په وروسته کې دغسې حشمت خان نور دوستان چې وه د دغسې خلکو ته سخت ضرورت یې اوس هم احساسېږي او تشه چې د دوی څخه خرافات دغه نه ډکېدونکې ده نو هیله مو دا ده چې د هغه یاد تلپاتې وساتل سي او هغه مکتب په اصطلاح هغه افکار چې د دوی سره او هغه ارمانونه چې د دوی سره د هغو د ژوندي کېدو دپاره موږ هغه تعقیب کړو پر هغه لاره باندې روان سو او کوښښ وکړو چې هغو اهدافو ته چې د دوی څخه نیمګړي راپاته وو چې هغه پوره کړو تر څو د کندهار خلک د دایمي امن او سوکالۍ څخه برخمن واوسېږي لومړی شهید حشمت خان خلیل کرزي ته د جنت غوښتونکی او فاته کسانو ته یې د جمیل صبر غوښتونکی یم واقعا یو پیاوړی غښتلی او د قوم سړی مو د لاس ورکړی خو په دې هیله یو چې د ځایناستې داسې کس وټاکل سي چې د شهید ارمانونه پوره کړي او د دې مظلوم ملت دپاره چې کوم کارونه ده په نظر کې درلودل هغه پوره سي واقعا حشمت خان هغه کس و چې پر ده باندې ډېر کسان راټول وه مشکلات یې په فردي ډول په مجالسو کې د ډېرو هلو ځلو سره هغه مشکلات راحلول د ده نه شتون په ټولنه کې یو ستره ضایعه بولمه خو بیا هم غوښتونکی د دې یم چې یو داسې کس باید د ده چارې مخته یوسي چې هغه د ده ارمانونه دي هغه ورپوره کړي د شهید حشمت کرزي په اړه تیر کال د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هم د ده د دوهم تلین په اړه د هیواد په سطحه مراسم نیول سوي وو چې پر مهال یې د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان د لارې هغه ته د ولس د شهید لقب ورکول سو شهید حشمت خان خلیل کرزی د شهید خلیل خان کرزي زوی او د مرحوم خیر محمد خان کرزي لمسی و چې په 1348 مریض کال کې په خپله پلرنۍ مینه کرز کې وزیږېد شهید حشمت خان خلیل کرزي خپل لومړنۍ زده کړې په خورا شوق سره په خپل کلي یعنې کرز کې کولې چې سرو د شکورو پر افغانستان یرغل وکړ دی هم د نورو افغانانو په څېر له زده کړو څخه محروم او له خپلې کورنۍ سره پاکستان هیواد ته ستون سو شهید خپلو زده کړو ته په پاکستان هیواد کې د مهاجرت پر مهال ادامه ورکړه او له 12 ټولګۍ څخه په ښو نمرو فارغه سو شهید حشمت خان خلیل کرزی په 1985 میلادي کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سو او هلته د ادارې او محاسبې په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې شهید به سخت ځورېدی چې له خپل هیواده او خلکو لرې ژوند کوي
هغه د هیواد لیونۍ مینې دې ته اړ کړ چې بیرته خپل هیواد او خلکو ته راستون سي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو سره سم شهید حشمت خان خلیل کرزی بیرته خپل هیواد او پلرني ټاټوبي کندهار ته راستون سو. هغه هیواد ته د راستنېدو سره سم د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو په څیر د عامو خلکو خدمت کولو ته ملا وتړل او کلونه د خپلو خلکو په خدمت کې په داسې ډول تیر کړل چې د ګڼ شمېر خلکو یو عالم ستونزې یې حل کړې. شهید حشمت خان خلیل کرزي همیشه سوله او یووالي خوښاوه، نو ځکه یې تل هڅه کول چې د قومونو او ولسونو ترمنځ شخړې او بدبینۍ له منځه یوسي او خلک یووالي ته راوبولي. هغه 3 کاله وړاندې د هیواد د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال د ولس په غوښتنه او خلکو او هیواد د لا زیات خدمت کولو په موخه ولایتي شورا ته ځان کاندید کړ چې تر نورو ټولو کاندیدانو د زیاتو رایو په ګټلو سره لومړی بریالی کاندید اعلان سو. شهید حشمت خان خلیل کرزی د ولسمشر د ټاکنو پر مهال د هیواد د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غني تر شا ودرېد او له هغه څخه یې ملاتړ وکړ. کله چې ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشر د ټاکنو پر مهال کندهار ولایت ته راغلی، نو شهید حشمت خان خلیل کرزی لومړنی هغه څوک و چې د کندهار د خلکو ستونزې او مشکلات یې ته بیان کړي وه او د ولسمشرۍ چوکۍ ته د رسېدو په شرط یې په کندهار کې د ستونزو د هوارولو ژمنه ترې واخیسته. ارواښاد شهید حشمت خان خلیل کرزی پوره 3 کاله وړاندې د سولې، امن او ملي یووالي د دشمنانو لخوا په خپل کور کې په شهادت ورسید. له شهید حشمت خان خلیل کرزي څخه 4 اولادونه چې یو زوی دی او 3 لوڼې دي پاتې دي. روح دې ښاده وي او نوم دې تلپاتې وي.